د کابل کینګ یوټیوب چینل قدرمندو لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ، په خیر راغلئ. په نن کې را سره زمری مفکر، تکړه ځوان ممثل، ډایرکټر، پروډیوسر او را سره لیلا نهال خوږژبې سندرغاړې چې دواړو ته ښه راغلاست یم. لیلا ستړي مشئ، په خیر راغلئ زما یوټیوب چینل ته. ستړی مشئ ته تېر شوی اختر ډېر تاسو او مفکر صاحب ته ډېر مبارک یم. مننه. خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه. او زنګ را روان د خیر ده، نو دغه زما کامرمن کله کله همداسې بېچاره پام یې نه وي، دې شیانو ته زنګ ورته را روان وي. مفکر صاحب ته هم ستړي مشئ، په خیر راغلئ. کور ودان خوشحاله یم چې عادل صاحب تاسو یوټیوب چینل ټول لیدونکو ته زړه سلامونه وړاندې کوم او الله دې چې هر چېرته وي ښاد او آباد واوسي او بالخصوص لیلا جانې ته او د تېر شوي اختر مبارکي وړاندې کوم او ډېر خوشحاله یم چې داسې ځوانه او تانه خوږژبې سندرغاړې سره مې په دې ستاسو په یوټیوب چینل کې مننه. د لیلا نهال نه یوه زمزمه اورم او د مفکر صاحب نه یو د ده د کرکټر مشهور ډیالوګ اورم. اول لیلا نهال نه ټاپې به راته زمزمه کوي، ځکه چې د یوټیوب چینل ټول ملګري همیش خواهش کوي چې موږ ته ټاپې او کوم مېلمه چې ته راوایي باید ټاپې ووایي. مهرباني. جنکۍ ډلې ډلې راغلې جانوړې لیلو مازدیګر دینا منګي راواخلې ځې چې برګو درته ځونه مازدیګر دی مازدیګر ما ګوره جانوړې لیلو مازدیګر دینا مازدیګر تلویزه به کله کله وما مازدیګر دی. واه واه واه، ډېره زیاته ونه کړو. د لیلا نهال څخه ښکله په زړه پورې ټاپې مصري وې چیرې ده چپاټې ورسره ګډه کړه. ډېره زیاته ونه کړو. راځو مفکر صاحب ته. یو ستاسو تر ټولو مشهوره کرکټر چې ډېر شهرت لري او تاسو په هغه باندې لیدونکي پېژني، تاسو په هغه باندې ډېر زیات مینهوال لرئ، دې کرکټر ته تمثیل راته وکړئ. زه خو د رسغوبل کې بېل کرکټر لرم او مختلف کرکټرونو کې راځم، ټولواک راځم، افسانتیر خبریال راځم او شاعر راځم. نو دا چې اوس یو هغه دی چې د ګل کاکا یا د شوقي کاکا چې کوم ستا خوښ وي چې لیدونکو ډېر تا ته پرې هغه ته قدر درکړي او هغه کرکټر همیشه درته یادي، هغه کوم کرکټر ده؟ زه به یو د شاعرۍ یو دغه ته وکړم، هغه دا دی چې مشاعرې برخه کې زما یو شعر دی، وایي ټوټې ټوټې د کراټول دې نه کړ، ټوټې ټوټې د کراټول دې نه کړ، دا خو زړګی و سمانګی خو نه و. ولې نه؟ زه به دا ویم چې ښه یا خدایا دا کم خلکو ته پاتې شومه، یا الله ویمه دې هلکانو دې ځوانانو چې په دې شامپو سرویږو که نه نو بیا دې لاس لرې کړه، ځکه د اوسني ځوانان ټول پلاستیکي ځوانان دي. هی هی ځوانۍ لارې مې تېره شوې اورې یا ډېره زیاته مننه کړو قدرمنو لیدونکو د لیلا نهال څخه او د زمري مفکر څخه. تاسو الله خوشحاله لرئ، کامیاب اوسئ. لیدونکو د تاسو هم په مخه ښه وخت.